السلام علیکم. مومن خان فرهادي یم یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې. دوستانو د نن ورځې لپاره د یوې HTML د ساده ویب پاڼې سټرکچر په اړه غږیږو چې کوم څیزونه یا کوم شیان د یوې ساده ویب پاڼې سټرکچر تشکیلوي. دوستانو په لومړي کرښه کې موږ تاسو ګورو چې ډاک ټایپ HTML برخه موجوده ده. په دویمه برخه کې HTML دا د شروع شوې ده او دغلته یې پای موندلی دی. بیا د هغې څخه وروسته د HTML دننه موږ د هیډ سیکشن لرو چې دلته شروع شوی او دلته یې پای موندلی دی. همدارنګه د هیډ سیکشن په برخه کې موږ د ټایټل برخه لرو چې دلته شروع شوې ده او دلته یې پای موندلی دی. بیا همدارنګه د هیډ سیکشن څخه وروسته چې کله دا پای موندلی دلته د باډي برخه چې کوم دې ځای نه شروع شوې ده او په دغه ځای کې پای ته رسېدلې ده. د دغه قوسونو په اړه او د دغه فرض مثال دغه سلش په اړه چې دغه څه معنا لري، ولې دلته هم راغلی دی او دلته هم راغلی دی، په اړه وروسته غږیږو. فقط نن د دغې ځینو اساسي برخو په اړه غږیږو چې ډاک ټایپ HTML څه شی دی، دغه HTML څه شی دی، دغه هیډ سیکشن څه شی دی، دا ټایټل څه ده او دا باډي څه ده. فقط دغه تاسو نن تشریح کوم دوستانو. راځئ موږ دلته ډاک ټایپ HTML دغه چې دی دوستانو د HTML د نسخې یا نوعیت ښودونکی دی چې تر اوسه پورې د HTML مختلفې نسخې یا نوعیتونه یا ټایپس بازار ته وړاندې شوي دي چې د 1.0 څخه نیولی تر 5مې نسخې پورې چې یا HTML5 پورې رسېدلی ده، دغه نمایندګي کوي یا دغه د هغې په ترو باندې دلته موږ تاسو ته ښودل کېږي ډاک ټایپ HTML. موږ بل دوستان لرو د HTML چې دې ځای نه شروع شوې ده او دغلته پای موندلی دی. که چېرته موږ وګورو دلته ویل شوي دي چې د ویب پاڼې اصلي برخه تشکیلوي. دا په دې معنی چې دا یوه ویب پاڼه دا خو هغې د HTML نسخه تشکیلوي چې دغه HTML چې موږ یا ویب پاڼه جوړوو د کومې نسخې په بنیاده جوړوو یا کوم ورژن دلته یا کوم ټایپ دلته استعمال شوی دی، 1.0 دی، 1.2 دی، 1.3 دی، همداسې په ترتیب باندې. نو دا د HTML5 یا کوم چې آخري ورژن یا نسخه ده یا ټایپ دی د هغې څخه نمایندګي کوي. بیا د هغې څخه وروسته HTML چې دلته شروع شوې ده او دغلته یې پای موندلی، دا دوستانو د یوې پاڼې اصلي برخه تشکیلوي چې په یوې پاڼه کې کوم شیان موجود دي، کوم شیان باید موجود دي او کوم شیان په دغه ویب پاڼه کې باید برخه واخلي. د هغې څخه وروسته دوستانو د هیډ سیکشن ده یا د هیډ برخه ده چې دې ځای نه شروع شوې ده او دغلته یې پای موندلی. دغه دوستانو دغه د ویب پاڼې په اړه معلومات ښیي، یعنې چې دغه ویب پاڼه د څه شي په اړه ده، د څه لپاره جوړ شوې ده، د څه لپاره ترتیب شوې ده. بل د هیډ دننه د ټایټل سیکشن دی، د ټایټل برخه ده چې دلته شروع شوې او دغلته یې پای موندلی دی. دا چې د یوې پاڼې عنوان تشکیلوي، یعنې چې دغه ویب پاڼه د څه شي په اړه ده، د دې عنوان چې شی دی د هغې څخه نمایندګي کوي. بل دوستانو موږ لرو باډي برخه، دلته چې دلته شروع شوې ده او دغلته یې پای موندلی ده. د باډي برخه چې اصلا کې د ویب پاڼې د لیدلوری تشکیلوي یا هغه څه چې موږ تاسو ښکاري هغه تشکیلوي. په یوه پاڼه کې چې کوم شی یا کوم څه موږ ګورو یا کوم شیان چې د لیدلو وړ دي هغه د باډي پورې مربوطېږي دوستانو. نو زه به تاسو ته یو مثال درکړم. دوستانو دغه برخه تاسو ګورئ مکمل دغه چې کوم څه ښکاري دغه د ټایټل برخه ده چې دغه ځای پورې مربوط ټایټل. دغه کوم شی چې یا کوم خط چې د دې ترمنځ ولیکل شي هغه دغلته ښکاري دوستانو. او بل د هیډ سیکشن ده چې دا مو تاسو ښیم چې دې ځای نه شروع شوې ده، دې ځای پورې پای موندلی ده. دغه برخه د هیډ پورې مربوط ده دوستانو. بل دغه کوم عناوین کوم خطونه چې موږ تاسو ګورو دا د باډي برخه ده. کوم شیان چې موږ تاسو ته ښکاري مکمل دا ټول په باډي پورې اړه یا په باډي پورې موجود ده دوستانو. د نن ورځې لپاره همدومره بس دی دوستانو. د بیا ځلې لپاره انشاءالله موږ به ستاسو په خدمت کې وو. مننه. السلام علیکم ورحمت الله.